په قرآن باندې قسم چې اراده یې دی چې نیت یې دی چې زه په دې قرآن په دې پاڼو او په دې ګته قسم نه خورم، ځکه چې دا خو مخلوق دی، خو دې کې چې کومې خبرې وي په دې قسم خورم، نو دا قسم سره د جهیز دی، ځکه دا د الله صفت دی خبرې، نو دا قسم اصل کې په چا شو؟ په الله قسم شو. خو دا یو ناشنا مسله ته بیانوم، د قرآن راغسته او په دې باندې لاس یې ایښوده، دا د سلفونو نه دي ثابت. داسې قسمونه چې د هغوی نه دي کړي، ها دا ګوره یاد ساتئ، ګوره داسې نه چې به څوک مسله په هر بل شان بیانوي. قرآن باندې قسم خوراک د جایز، چې زه قسم خورم په قرآن باندې، خو د قسم په دوران کې په دې مصحف لاس یې ایښوده، دا د سلفونو نه دي ثابت، د رسول سلم نه او د صحابه کرامو نه د هغو نه دا نه دي ثابت. وروستني بعضو علماو دا خبره کړې ده، نو کوي کې څه حرج پکې نشتی، خو غوره څه دي؟ غوره دې پرېښودلي دي، ځکه د رسول صلم په زمانه کې نه دي شوي، صحابه کرامو نه دي کړي. نو قرآن باندې که یو سړی قسم خوري، دغه شی خبره ده چې زموږ ناشنا ذهن جوړ شوی دی، وایي لاس مې کېږده لاس مې کېږده، اوس زه قسم خورم چې زه قسم خورم د الله په کلام باندې، ده وایي نه نه لاس مې کېږده، وایي یو شی، زه قسم خورم د الله په کلام باندې، او زه قسم خورم د الله په کلام باندې، لاس مې په قرآن باندې پروت دی، په دې دواړو کې څه فرق شته؟ هېڅ فرق نشته. اصل د خولې هغه الفاظ دي، هغه ده ووایي چې زه قسم خورم په څه؟ د الله په کلام. وایي اودس دې کړی؟ دې اودس وکړي، او د دې قسم نه یو غټه قصه جوړه کړې، اودس وکړه، راووځه، قرآن راواله، ویې نیسه لاس کې، او چې ډېر زیات ورته زړه ډکې وي، نه دا پاڼې به کې مړوه، یو قسم په دې ځای شو، بل قسم په دې ځای شو، بل په دې، داسې ګپ جوړول دی قسم نه. خو چې یو سړي دا ووایي چې زه قسم خورم د الله په دې کلام باندې، خبره ختمه شوه. دې اوس حواله که چا ته؟ الله ته یې حواله که، الله ته یې پرېږده. نو دا دې روډ ډېر ښکلی سوال وکړو، دا یو نوې فایده یاده ساتي. لکه وایي چې لکه دوی تپوس کېدي چې یو کس قرآن باندې قسم وخوړو او څه وله ونې شو، عوام تپوس یې کړي د مولوي صاحب نه چې مولوي صاحب تا خو وایي چې ټک او پړق، او سړی ربړ ګرځي، دا به څه کېږي؟ هغه ورته وایي چې ده کې لا ایمان نشته، چې ایمان راشي بیا ورسره ګوره. دا د کوم ځای خبره شوه؟ نه عقل مني نه نقل مني قرآن او حدیث. اول دا خبره یاده ساتئ چې د قسم سره څوک داسې نه چې بس د بجلي ده به چې څنګه د قسم وخوړو بس یو ګړز به وشي او دی به ختم شي، نه، انتظار ورته وکړه، کیدای شي ویني او کیدای شي وینني، او که دلته دې ونه لیدو په آخرت کې به یې ویني. خو زموږ د ایمان او یقین دی چې یو سړی د الله په نوم قسم وخوري چې دا سزا به الله ورکوي، کیدای شي زر یې ورکوي، د الله په هر کار کې حکمت دی، کیدای شي لوی ټکي، خو موږ لیدلي په خپلو سترګو، تاسو هم لیدلي، والله العظیم چې کومې سزاګانې الله سبحانه تعالی ورکړي دی خلکو له، او په خپلو سترګو لیدلي. خو دا خبره د مولیانو کمزوري ده چې دی اوس د ایمان په حالت کې دی چې ایمان راشي بیا ورسره ګوره، او دوی مولیانو بعض طریقې جوړې کړي دي. قسم دلته یو کس پکې بل څه کسانو غلا کړي وو، هغو له قسم ورکوه، نو کنده به وکنستی شي، او په دې کې به دا سړی ودرېږي او یې سیدوله چې څاروی به حلال کوي، د څاروي خبره خو به جوړ ځي، پروګرام خو به کېږي، څاروی به حلال کوي، بیا به د هغه دا څرمن د ده په دې سر کېږدی، او بیا به قرآن کېږدي، او بیا به د قسم وخوري، او دی به ډزېږي، او دی به دا کوي، او دی به دا کوي، دا ټولې پالتو خبرې. یو سړي قسم وخوړو د الله په کلام باندې، بس ګوره چې الله یې څنګه تباه کړي. الله سبحانه تعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي، او الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي په دین باندې عمل کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.